سلامونه. تازه خبر د پی ټی آی صوبایي صدر جنید اکبر د راتلو سره سره په پښتونخوا کې یو نوی انقلاب جوړ شو. یاد وي چې د دې نه مخکې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د دې صوبې صدر هم و چې په هغه د پرېښودو سره جنید اکبر ته حواله شو. خو په جنید اکبر چې کوم د هغه د پی ټی آی د بانی پی ټی آی د عمران خان اخلاصېدلو پوره ذمہواری واغسته. ملګرو هغه څه ویلي دي او دغه ټول د سره په دې ویډیو کې وایم، خو ویډیو به سره حتمن ریپوسټ کوئ، ویډیو به شیر کوئ، ویډیو چې کوم دا لایک در سره کوي چې کوم ملګری په یوټیوب دا ویډیو ګوري دا یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. ملګرو جنید اکبر ویلي دي چې د صرف د ټویټ یا د پوسټ نه کار نه چلیږي. کوم خلکو سره ودی دي که نشي راوتلی یا ځان نشي مړ کولی د عمران خان دپاره نو خپلې هدې پرېږدي او دا به چې کوم احتجاج را روان پارت پر وري دی بیا د هغه نه بعد چې کوم لایعمل د هغه به یعنی یا ځان وژل وي یا به عمران خان را ازادول وي. ځکه چې هغه وایي چې موږ د چا د یعنی دا عهده چې ماته حواله شوې دا چېرته د چا د واده کې د ډول د بجاولو لپاره ماته دا عهده نه ده میلاو شوې، بلکې د عمران خان د آزادولو لپاره چې کوم د دا عهده زه سمبالوم او د پی ټی آی د رامخکې کولو لپاره به دا عهده زه سمبالوم. نو هغه ټولو پی ټی آی لیډرشپ ته هم وارننګ ورکړی دی او ټول ولس ته یې ویلي دي چې کوم مشران راوتلی نشي یا د صرف ټویټ ته ناست یا د بلستنو نه پوسټونه کوي نو هغه په کورونو کې بیا کېني او د عهدې د سره پرېږدي. هغه خلکو ته عهدې ورکړي چې کوم خلک راوځي او د میدان کې جنګېږي د عمران خان لپاره خپل ځان قربانولو ته تیار وي. نو پر اروان 8 فروری باندې په ثوابۍ کې چې کوم جلسه ده په هغې نه بعد به دوی لایعمل پرې کوي او هغه به یو ځل بیا د اسلام آباد په طرف باندې په څلورم ځل به هم ورځي او یو ځل به بیا د عمران خان تر آزادېدلو پورې هلته ناست وي او په ډي چوک کې به د هغه درنک شینېږي.